احمد مسعود وایي زه غواړم چې له طالبانو سره خبرې وکړم، خو زه دې ته هم چمتو یم چې له طالبانو سره جګړه وکړم. هغه ویلي له جګړې څخه هېڅ هم نه جوړېږي او زما ځواکونه هم نور ستړي شوي. افغان ولس ډېر کړېدلی دی، نور یې نه غواړم چې ویې کړوم. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. وروسته له هغه چې یو شمېر طالبان له څو خواو د پنجشیر په دروازو کې ځای پر ځای شوي ول او پنجشیر یې په بشپړه توګه ونیوه، احمد مسعود هماغه وخت کې طالبانو ته پیغام استولی و چې غواړي له دوی سره خبرې وکړي. خو دې څه موده مخکې په 2024 کې تازه دغه میاشت کې احمد مسعود بیا یو پیغام راستولی چې غواړي طالبانو سره د خبرو میز ته کښېني. خو احمد مسعود په ایران کې هم له طالبانو سره ناسته کړې وه او له طالبانو له احمد مسعود څخه دغه غوښتنه کړې وه چې په ډاډه ژوند کولی شي خپل هېواد افغانستان ته راستون شي. احمد مسعود غواړي چې کابل ته راشي او له طالبانو سره خبرو میز ته کښېني. هغه ویلي دي چې زه غواړم طالبانو سره کښېنم او یو ټول شموله حکومت جوړ کړم. هغه خپل ځواکونه هم غلي کړي او اوس فعلا په پنجشیر کې د جګړه هم شتون نه لري. هغه ویلي زما ځواکونه هېڅ نښته دغه یو څو ورځو کې نه ده کړې. هغه ویلي دي چې نه غواړم په افغانستان کې نوره جګړه وشي او بربادي راشي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. که غواړئ د نورو تازه خبرونو څخه خبر شئ، باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا آخري چارې.